بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. دوستانو، د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه چې دا تقریبا څه وایي چې یو 12 ساعته وروسته یا څه کم شروع کیږي، 10 ساعته وروسته تقریبا. او دا لوبه چې دا افغانستان لومړی لوبه په سریلانکا ته ماتې ورکړه او ماشاءالله داسې ښه توپیر سره یې ورته ماتې ورکړه چې هغې موږ ته د دویم پړاو ته د تګ لیاره ډیره اسانه کړه. اوس افغانستان ته څه کول پکار دي؟ ګوره، کرکټ داسې لوبه ده چې کرکټ کې هیڅ معلومات نه کیږي. ته به تر اخره پورې پوره خواري کوې، چې پوره خواري ونه کړې د کرکټ دا معلومات نه کیږي چې کله کله خلک وتلي بیرته را واپس شي. نو دې خاطر د افغانستان ټیم باید سبا لوبه ښه زړه د خلاصه لوبه هماغسې جوش او جذبې سره یې وکړي لکه چې سریلانکا خلاف یې وکړه. که موږ دلته بنګلاديش مات که، بیا نیکسټ ګیمونه زموږ هندوستان، پاکستان او نور دغه سره هم راځي، نو هلته د دوی دواړه چې مات کړو نو یو داسې دغه سره به لاړ شو، کانفیډنس سره به لاړ شو چې هغوی سره به انشاءالله سمه مقابله کېږي. یو کېدای شي موږ دوه ټیمونو کې یو ټیم ووهو. نو راځو دغه لپاره دې نه مخکې چې سره د خپل خوښې 11 لوبغاړي دغه کومه در سره شیر کومه، یو شی ډیر مهم دی چې افغانستان باید د افغانستان پلیران او کوچنګ سټاف ته معلومات وي چې زموږ دپاره اول خو دا لوبه چې وګټو ډیره ښه ده، خو که چېرته ونه ګټو خدای مکه او بایلل راشي، نو موږ باید کوشش وکړو چې دا لوبه که چېرته اول بیټینګ هغوی مونږ کړی یا هغوی کړی داسې نو په 20 رنزو یا کمو باندې بایلو ښه وي. که چېرته بنګلاديش زموږ ټارګېټ چیس کوي نو زموږ باید کوشش دی چې بنګلاديش دا ټارګېټ 1800 دغې کې چیس کړي. او بنګلاديش دومره په دغه کې هم نه دی، په جلتۍ کې هم نه دی. هغوی به هم کوشش کوي چې خالي لوبه وګټي. هغوی مقصد به هم دا نه چې زر تر زره چیس کړي. بل مشکل هغه داسې راځي چې آخري لوبه د سریلانکا او بنګلاديش ده. که چېرته افغانستان دا لوبه بایلي او داسې مارجن سره بایلي چې یا 40 رنزې یا 50 رنزو باندې بایلي، مثلا بنګلاديش اول بیټینګ وکړي 170 رنزې وکړي، 80 وکړي، افغانستان په 120 آوټ کړي، نو دا به د افغانستان رن ریټ ډېر راښکته کړي. بیا به سریلانکا ته د بنګلاديش ماتولو شاید چې بنګلاديش هر څومره ټارګېټ ورکړي چې هغوی 15 اوره کې چیس کړي یا 14 کې، نو سریلانکا نیکسټ راوند ته به وځي. نو ګوره، دا کرکټ هغه سیناریوز دي چې دا زه تاسو سره شریکوم. د دې دا مطلب نه دی چې تاسو منفي طرف ته لاړ شئ. نو لږ حوصله کوئ کرکټ ته. په کرکټ هغه خپل ایکسپرټ انالیسس باید در سره شریک کم. نو دا هغه شی چې باید مینجمنټ ته معلومات وي. او اول خو مار د څه وي چې انشاءالله ګوره سریلانکا او ټول ماشومان یې راوستي. زما په نظر باندې دومره خاص کسان ورسره یو چرته سلانکا ورسره خو یا یو راجا پکسې چې سکور یې وکړ، دومره نور خاص دغه ورسره نو. مګر بنګلاديش استباله کېدای شي مشفق الرحیم اوپننګ ته راواچي. بنګلاديش سره بالران هم ښه دي، مستفیض الرحمان ورسره یو بالر ښه دی، تسکین ورسره بل دی، محمد سیف الدین ورسره بل ښه بالر دی، سپینران ورسره ناسوم احمد یو ښه سپینر دی، شاکیب الحسن خپله ښه سپینر دی، او مهدي حسن هم ښه سپینر دی. نو ګوره، د بنګلاديش ټیم چې دی بیلنس ټیم دی، کنډیشنز داسې دي چې هغوی او زموږ دپاره یو شانتي دي. نو انشاءالله زما په نظر باندې زه خو ګوره افغانستان خلاف چرته هم نه ځمه، ځکه زما وطن دی سره دی چې تاسې ما ته 50 لکه ظلم ویوئ چې ګل خان او هغې باندې زه په کیسه کې نه یم، ځکه دا وطن ستا زما د بل د ټولو دی. او که نه زه تا نه تذکره غواړم، نه تا نه پاسپورټ ضرورت شته دی، ته چې څه شی وایې ته نفرت پالې. باقي موږ د مینې محبت خبره کوو، تر اټکه پورې هر یو کور کې به کور جوړوم انشاءالله. تاسې نیول میول پرېږدئ، موږ خاورې ماورې نه نیسو، خاورې هلمند کې ډېرې دي، موږ اټکه پورې هر کور کې کور جوړو. دا موږ ټول یو خلک یو. نو د کرکټ نفرت پالو چې کومه خبره کوو هغه خبرې ته پوره غوږ ایږدئ. نو دا هغه ایکسپرټ انالیسیز و. نور افغانستان زما په نظر چې دی باید بنګلاديش انشاءالله بیټ کړي، خو ټف دی، مقابله به کېږي، ګورو به انشاءالله. نو اوس راځو د بیټ کولو دپاره باید تا سره سټرانګ 11 وي. دا کومې 11 چې لوبولي
د دغه سریلانکا خلاف الحمدلله شکر دا وسو چې کریم جنت ته بالینګ ورنکه دغه یو د افغانستان خیر بل بیټینګ خاصم ګوره کریم جنت کته صرف په بیټینګ لوبای د یو ځل لګ ریورس زماغه دغه ته آیرلند میچونو ته کله کله ما سکواډ کې کریم جنت اچاوه ځکه ته چې اچای بیا ولوبه خو هغه کنډیشن سره د آیرلند کنډیشن سره د دوبۍ کنډیشنز بدل دي دوبۍ کې چې زه دې طرفدار نه یم چې کریم جنت ته ټیم کې خاص په 4 نمبر پوزیشن باندې خبردای چې دغه اشمت الله شاهدی یا سمیع الله شینواری ما خو مخکې ویلو سمیع الله شینواری خو که سمیع الله شینواری ته موقع نه ورکړي نو اشمت الله شاهدی خدای عثمان غنی خدای خو پراپر بیټسمن باید په دې پوزیشن کې ولوبېږي یو د سیال راونډر نه چې هغه ټیم کې وسه پورې ځای نشته ټیم کې ورته څوک موقع چانس نه ورکوي او एकदम راشي کېدای شي ځان د پاره لوبه ولګي چې نور میچونه مو وکم هم داسې نړیوال جام ته یو اننیسسري پریشر په غم دی او په ټیم باندې نو خبر دی چې عثمان غنی نو اوپننګ ته اماغه رحمان الله ګربوز او حضرت الله زازه د ګربوز چمچو ګوره د ګربوز چمچو تای سره زه مشکل لرم ځکه تاسو هغه چمچي یاستئ چې مشکل نیوکه کو د حق نیوکه کو د ګربوز د فائدې لپاره کو تاسو را پاتېږئ کنځلې کوي بد رد کوي نو تاسو هغه نفرت پال یاستئ چې ساتلی یاستئ ما ته معلومات دی په دوبۍ کې یو ګروپ دی هغه خاص دغه لپاره کار کوي رحمان الله ګربوز لپاره نو زموږ ګربوز سره زموږ بل سره چا سره دښمنی نشته زموږ افغانستان کرکټ هغه د کرکټ یو خدمتګار دی او موږ هم د کرکټ خدمتګار یو تاسو نه یو جهان مننه چې اتلانو لقب ورکوي ځکه اتل خو هغه سړی شي چې کله اتلولي راوړي چې کله ورلد کپ وګاټو زما دپاره به ټول اتلان شي مګر چې ورلد کپ نه ګټلی دا زموږ دپاره لوبغاړي دي او هر لوبغاړی څه هر افغان قابل قدر دی نو چې کله موږ په ګربوز باندې نیوکه کوو نو نیوکې ته فکر کوئ سپیپ سیمنډې مه وهئ غوږ ته ګورئ نو موږ هغه نیوکه د ګربوز د ښه والي لپاره کوو ګوره ټیک ټاک یې پریښی تاسې ورشئ دغه ټیک ټاک ته تقریبا یو میاشت نه زیاتو شو چې هغه ټیک ټاک کې ویډیوګانې نه دي اچولي یا کمې اچولي بیخي کمې کړي هغې په ځای فوکس کړی او خپل پریکټس ویډیوګانې اچولې فټنس خو ماشاءالله د ګربوز مړه خبرې پکې نشته ډېر فټ دی نو هغه چې تاسې وګورئ هغې باندې کار وکړه په ځان باندې کار وکړه ماشاءالله یو گیم کې لوبه وکړه خو زما ترې اوس هیله ده چې دا نیکسټ سټپ ته م ویسي ضروري نه چې تا اوس مثلا په یو ځای کې یو گیم کې 40 رنزې وکړې او بیا 3-4 گیمونو کې 2-15 10-12 دا شی باید نه فارم مطلب دا چې هغه به ته کیری کوې نن د 40 وکړې سبا لوبه کې باید 80 وکړي 80 وکړي 80 وکړي دغه مو ګربوز نه تمه ده او زازی صاحب حضرت الله زازی غلی غلی کیږي داسې غلی کیږي مګر ماشاءالله که وچلېده یاره چې هر څوک یې وواله داسې خوند به وکړي په 30 بالونو به 10 بالونو ورته 80-80 رنزې زازی کوي نو زازی داسې پلیر دی نو دې خاطره دا د T20 ښه ډاینامیک اوپنران دي کله کله زما نظري بعضې ټایم کنډیشن سره زه دغه کوم خو هغه زما نظري چې کوم پلیر دی کوم پوزیشن ته لاړ شي T20 کې باید تا سره پلیرانی ټیکنیکلی ون ډاون ابراهیم زادران چې دام اوپنر دی همداسې ښه دی که اوپنر زره اوټ کېږي دی تیار اوپنر دی د هماغه اوپننګ مایند سیټ سره دی وروځي نمبر 4 چې دی اشمت الله شاهدي ایکسپیرینس پلیر دی دوبۍ کنډیشنز داسې چې زموږ بعضې ټایم چې هغه لوبه رانیول پکار دي کله کله زموږ داسې وشي چې یو اوټ شي بل هم اوټ کېږي او لینډ رواني هغې دپاره زما په نظر اشمت الله شاهدي په دې پوزیشن کې ښه دی او که دوی چېرته بالینګ آپشن استعمالوي نو سمیع شینواری از ناټ ا بیډ آپشن ایدر T20 دپاره نو د دوی خوښه چې هر څوک چې زه به پکې زیاتې خبرې نه کوم زما دپاره ګوره شینواري زما عزیزان دي په ما ګران دي مړه شینوارو هغه څه ورته سپایم په ما ګران دی پوه شوې مونږ د افغانستان هغه قومونه یو چې ماشاءالله تاریخ مو معلوم دی نو په ما باندې هر شینواری عزیز ګران دی بغیر هغه د نهي جولال مسیح نه چې هلته غپېږي خپل شینواري ته بد شي نه لیکي مګر خبره د افغانستان د افغانستان د کرکټ ته کوم چې د کرکټ لپاره سوچ دي زما په خیال د دوبۍ کنډیشنز لپاره سبا میچ بنگلادیش سره لیفټ آرم سپینران دي دغه ښه دی شاهدي ځکه لیفټ آرم سپینر چې هغه بال رادن نه کوي او شاهدي داسې لیګ سټمپ ته والی شي نو هغه به زما په نظر ښه پلیري لیفټ هینډر بیا نمبر 5 نجیب الله زادران ماشاءالله ډېر وخت راسې ښه روان دی او الله پاک دې همداسې وکړي چې همداسې رواني ډېر داسې پلیر دی چې
زیاتو خبرو پکې ضرورت نشته او سټپ بای سټپ پخې کېږي. دوبۍ لیګ کې هم سلیکټ شوی دی، نورو لیګونو کې چې سلیکټ شي دا به انشاءالله ښه کېږي او دا موسٹ لایکلی دا هغه فینیشر ټایپ اف پلیر دی. انیوی شپږم محمد نبی کپتان باره کې به څه وایو؟ کپتان صاحب باید ریسپانسیبل لوبه وکړي، که ضرورت ورته راغی کنډیشن هغه دغه مطابق تجربه کار سړی دی، تقریبا 9 لوبې کړي دي، نو خبرو ضرورت نشته، خپله ښه پوهېږي. نمبر 7 عظمت الله عمرزی. ګوره دغه سړی چې دی کنه دا د افغانستان دپاره هر یو ټیم سره پانډیایي مثلا بن سټوکسي نوري دغه سي یو کس په دې پوزیشن کې پکار دی او د سره باید د ایکسټینډډ رن ورکړل شي. داسې نه چې تیر میچ کې یو اوور کې 60 رنز ورکړي او دې میچ کې ورته بالینګ ورنکړي. دا کار به نه کوئ. زما د مینجمنټ نه هیله ده چې خیر دلته والو خوړه پروا نه کوي چې بالینګ هم ورنکړه، مګر سبا میچ کې لږ په ټایم سره په طریقې سره لږ سچویشن ته وګورئ، هغې مطابق ولا بالینګ ورکوي. تیر میچ کې 145 سپیډ سره یو بال کړی، دکې سپیډ شته، دکې کمال شته، نو دا سړی چې موږ سپورټ کوو انشاءالله دا یې دلته یي د افغانستان ضرورت دی، بهترین بالینګ هم کوي چې وخت راغی بیټینګ به هم وکړي. دا اووم شو. 8 نمبر راشد خان. مړه زموږ شینواری دی، ګوره عزیز بیا راغی او دکې د خبرو ضرورت نشته. راشد خان صاحب کې دا د ټول افغانستان ویاړ دی، ټول افغانستان ته افتخار ورکړی دی او د افغانستان نوم چې چرته یادیږي راشد خان د وجې ښه یادیږي. نو راسې موږ در په در خاورې په سر یو غر کیو، حالات مو خراب دي، خدای پاک دې مونږ ښه کي، مګر راشد خان صاحب چې دی واقعي یو اتل دی، په موږ ټول افغانستان باندې ګران دی. 9 نمبر مجیب میسټري سپینر دی، بهترین سپینر دی، خبرو ضرورت پکې نشته. 10 فضل حق فاروقي. 11 زما په نظر باندې د نوین په ځای به نور احمد لکنوال خي سپین دغه ور رړه کپې سم بمباري ور باندې وکاو که بیا هم دوی نوین الحق لوبي، نو بس نوین الحق چې لږ سپیډ کمی دی او په داسې کنډیشنز باندې یس وکټه به یو نیم اخیره ور کې واخلي، مګر سکور ډیر لیک کوي او بل که ته چېرته ټارګیټ دغه کوي ډیفینډ کوي نو دا هغه ډیت بالینګ درته نشي کولی. اخري اورونه څه وي هغې کې به څه خیرېږي چې د هر کله بالینګ کوي، زړه به دې رپېږي چې ولا وس ونه ډزئ. نو دې خاطره دا دوی خوښه مینجمنټ نو زما په نظر باندې وفادار مومن باندې باید کار شوی. هغه خبرې به ورسره کوو چیرمین صاحب سره، په سلیم صافي باندې نورو باندې هم کار وشي چې دغسې افغانستان سره ښه آپشن لکه پاکستان سره ګوره شاهین افریدي انجرډ شو، محمد وسیم جونیئر انجرډ دی او نسیم شاه راغلی دی، شاهنواز دهانی ریډي وو او حارث رؤف ختیار ایکسپیرینس. نو دغسې موږ سره هم باید د فاست بالینګ کور جوړ شي صحیح مضبوط. دغه زما د خوښې 11 نور باقي انشاءالله سبا د افغانستان د بریا په هیله. ګورم د کرکټ داسې شی دی چې کرکټ کې دا معلومات نه کېږي، ما ورته چې زما زړه همیشه یې چې بس افغانستان یې وګټي، ذهن چې دی بنګلادیش دغه سره، ځکه چې بنګلادیش هم خسي دغه سره راځي. ثاقب الحسن کیپټن دی، سی کسي کیپټن که زما په نظر باندې لیډ فرام د فرنٹ ټایپ اف کس دی او سی مقابله به کېږي. دغسې میچ چې وشي لکه هغه د پاکستان او هندوستان نو زموږ دپاره خو به ډېر ښه. ما خو ورته وي چې مونږ چې اول خو باید کوشش وکړو چې میچ وګټو، خو که ومه نه ګاټه بیا هم میچ باید موږ کوشش وکړو چې 20 رنزې یا دې نه کمو باندې بایلو، یا که بنګلادیش زموږ ټارګیټ چیس کوي نو 18-19 اوره دې کې چیس کړي. دغه به زموږ دپاره ډېر ښه. باقي د افغانستان د بریا په هیله نن لږ مصروف ومه، بیا هم راغلم لایف، ځکه بعضې وروڼه ګیله کوي چې د افغانستان په لوبو باندې ته اوږده ویډیو نه کوي، د قسمت داسې کار یې مړه چې اوس شیطانۍ کار ورته کار څه موږ په هغې وخت باندې مصروفه شو، بیزي شو نو برابر نسو. خو بیا هم کوشش به کوو ایشیا کپ ته تاسې سره د کرکټ نظر شریکومه، دا شینه لرې کوي چې دا دغه دی د پښتونخوا او د بل چا دا مینې محبت ته کش ورکوي. مړه تاسې دغه ته نه ګورئ د پاکستان دغه ته د پاکستان پلیرانو ته او د انډیا پلیرانو ته یو بل سره لاس ورکوي، یو بل سره نږدې مینه محبت خپروي. که موږ پښتانه سره یو ځای شو موږ به په دنیا کې ټول به زموږ عزت کوي، او که همدغسې سره لګیا یو که نه ډزیږو نو ټول خلک چې دي دا به موږ ته 2 روپو قدر هم نه راکوي. او که څوک مثلا په پښتونخوا کې هم بېعزته کېږي، پښتون دی زما ورور دی زه پرې خفه کېږم، که څوک په افغانستان کې په ننګرهار کې کابل کې هر ځای کې پکتیا کې
هر ځای کې دی بې عزته کېږي، په دوبۍ کې بې عزته کېږي. پښتون دی زما ورور دی، والله زړه مې پرې خفه کېږي. نو دې د خاطره د دې په ځای موږ پښتانه هم داسې خلک یو چې څوک مړ شي بیا یو چې ډېر ښه سړی و، ډېر داسې و، د مړو په ځای د ژوندو قدر وکړئ، ژوندو ته مینه محبت ورکړئ، ښه خبره وکړئ. 2 ورځې ژوند دی، لږ اخلاق نه کار واخلئ. کنځلې خو بیخي چاته مه کوئ، ځکه دا غیر افغاني او غیر انساني کار دی. او په اسلام کې ورشئ چې تعلیم نه پوښتنه وکړئ، د منافق غټه نښه کنځل دي. نو منافق نه بدترین کس نور څوک دی. نو الله دې موږ او تاسو ټولو ته هدایت وکړي، الله دې موږ او تاسو سره په اتفاق او اتحاد کې. زه به دا د اتفاق او اتحاد چغې وایم، که د چا زړه خفه کېږي که خوشحاله کېږي، اول د ټولو زړه خوشحاله کېږي، خو چې څوک خفه کېږي نفرت پالو سوځوم بم زړه به در کې چوم، مګر د مینې محبت غږ به پورته کو. دا د چا دپاره ما نه دی پورته کړی، دا زما خپل زړه راته نفرت نشو کولی چانه. بس الله پاک مې دې وساتي تینې، الله مې د آخري خاتمه په لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کلمه کې په لوی الله مسپارم. ستاسې ورور نجیب الله شینواری، ستاسې د شیر لایک نه یو جهان مننه. خدای په امان. السلام علیکم.